دا بل ملګري پوښتنه کړې دی چې د جنابت له وجې یو کس څخه منځونه قضا شوي نو قضا منځونه به بیرته راګرځوي که نه. نو اول خو دا د قضا صورت یو خو داسې صورت وي چې هغه شرعي عذر وي، څه د فتنې خطر وي، د څه مشکلاتو خطر وي په هغه وخت کې، نو باید جنابت کې غسل ونه کوي. نو بیا په هغه وخت کې د غسل په ځای تیمم ووهي او اودس په خپل ځای په خپل شکل باندې وکړي. نو داسې شکل هغه لمونځ وکړي چې د جنابت خبرېدو سره یو فتنه جوړیږي، یو خطرناک ګمان جوړیږي، نو هغه صورت کې. او که چېرته داسې حالات هم نه وي بیا نو دغه قضا کول قصدن دي، نو قصدن قضایي دا به یو ځل توبه استغفار منځونه به کوي، د توبې منځ، او بیا به رب ته عذر کوي، بیا به د دې نه وروسته د هغې قضا هم راوړي. نو د ټولو منځونو قضا شته، دا بهترین صورت دی چې د منځ قضا راوړي. خو د هغه قضا چې هغه عذرن وي او هغه قضا چې هغه د عذر د وجې نه وي، دا دواړو مابین کې فرق شته. نو د دې سره به ډېره رب ته عاجزي کوي چې قصدن یې قضا کړي، په دې به خاص توبه باسي. توبه خو به پرې نورو هم باسي، خو دا توبه به ډېره لوړه وي او بیا قضا هم راوړي.